سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږد په تړاو به راتلونکې جمعې په ورځ د اسلامي همکاریو د سازمانغړو هیوادونو بیړنۍ ناستې په ترکیې کې جوړه شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست صلاح الدین رباني سره په ټلیفوني خبرو کې له افغان دولت هم وغوښتل څو په دې ناسته کې ګډون وکړي. له دې سره سم د هیواد بهرنیو چارو وزارت بیت المقدس ته د امریکا د سفارت لیږدول د نړۍ او افغانستان د مسلمانانو د اندېښنې وړ مسئله وبلله او زیاته کړه چې د دغې پریکړې له امله د ناوړه پیښو رامنځته کېدو ته په کتو باید پر دې مسئلې بیاکتنه وشي. 2 ورځې مخکې امریکا خپل سفارت د اسرائیلو له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږداوه او فلسطینیانو د دغه کار په غبرګون کې د غزې په سیمه کې لاریون وکړ چې د اسرائیلي ځواکونو له لوري په نښه شول او په پایله کې 80 فلسطینیان وژل شوي او نږدې 3000 نورې ټپیان دي. ولسمشر غني وایي د افغانستان، اندونیزیا او پاکستان د علماو له ناستې سره موږ مثبت لور ته روان یو او دغه ډول ناستې به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. ښاغلي غني تېره ورځ د افغانستان د علماو له هغه پلاوي سره په کتنه کې چې په تېره جمعه کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه په اندونیزیا کې د علماو ګډې ناستې کې ګډون کړی و، وویل یاده ناسته د هیواد او د سیمې د سولې او ثبات لپاره ښه پیل دی. د نوموړي په وینا د افغان حکومت موخه په هیواد کې د سولې ټینګښت دی او له دغه هدفه نه تېرېږي. په ننګرهار کې د افغان ګډو ځواکونو په تازه عملیاتو کې د دولت 46 وسلوال مخالفین وژل شول. په دې عملیاتو کې چې په تېرو 4 ساعتونو کې د بټي کوټ ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي، د یادې ډلې 25 نور غړي ټپیان شوي او یو شمېر وسلې هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د 201 سیلاب قول اردو قمندانۍ ویاند وایي په دې لړ کې 8 شکمن کسان هم نیول شوي او دمګړې ترې پوښتنې روانې دي. له دې سره سم د غور ولایت یو شمېر اوسیدونکو په دغه ولایت کې د نامریو د ډیروالي له امله تېره ورځ په فیروزکوه ښار کې لاریون وکړ. دوی د غور د امنیت خوندیانې په برخه کې مرکزي حکومت په ناغړې تورن کړ او همداراز یې له امنیتي بنسټونو وغوښتل چې په دغه ولایت کې د لاسته تللو سیمو د بیرته نیونې په موخه پراخ عملیات ترسره کړي. ویل کېږي په تېرې یوه اونۍ کې طالبانو د شهرک، دولینه او فیروزکوه ښار ځینې سیمې نیولي او خلک یې له ګڼو امنیتي ستونزو سره مخ کړي دي. توجه جدید دولت به مناطق سقوط داده شده توسط طالبان و حامیانشان و انجام عملیات فوری نظامی جهت واپسگیری آن مناطق. به محاکمه کشاندن کرامالدین رضازاده که حامی اصلی طالبان در غور بوده و سبب شکست و سقوط مناطق ولسوالی‌های شهرک و دولینه گردیده. وکیل رضازاده وکیل نماینده مردم میخواهیم، عامل همین کار همو هسته. صدای بار شما به رئیس جمهور، به رئیس اجرایی برسونید. پیشتا وکیل پارلمانی مردم است که میآید. مردم همه به خاک و خون یکسان کرد. خوشبختانه که نیروهای کماندو و نیروهای ویژه ارتش ملی افغانستان هم در ولایت خود رسیده. جنرالان عالی رتبه به شمول معاون وزیر دفاع و همچنین نماینده وزارت امور داخلی، ریاست عمومی امنیت ملی در این مورد کار میکنند و ما امیدوار هستیم که به زودترین فرصت طالبان از این ساحه رانده شود، مردم پس به جای اصلی خود برگردند، به زندگی عادی خود ادامه. او په سمنګانو کې د یوې نښتې له امله د طالبانو د یوه نومول شوي ولسوال په ګډون 8 طالبان وژل شوي او 10 نورې ټپیان دي. دغه نښته تېره ورځ وروسته له هغې رامنځته شوه چې یو شمېر طالبانو د رویدواب ولسوالۍ په سپۍ کلا سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل. د سمنګانو د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالمنیر رحیمي زیاتوي په دې لړ کې د یادې ډلې 2 نور غړي له یو شمېر وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. در نتیجه نبردها 8 مخالف مسلح دولت به شمول علم مخلص ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی حضرت سلطان کشته شده و 10 تن دیگرشان به شمول مولوی مبارز مجروح شده و 2 تن دیگرشان نیز اسیر شدند. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.